افغان لوبغاړي محمد نبي څه کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له بنگلاديش څخه د ماتې وروسته په لوبغالي کې یو افغان ننداره چې محمد نبي پسې چغې وهي او بد رد ورته وایي او داسې الفاظ کاروي چې زموږ په خوله نه راځي. خو له هغه وروسته محمد نبي چې په افغان لوبډله کې تر ټولو آرام او اخلاقي لوبغاړی شمیرل کیږي په ځواب کې غلط ریاکشن کوي. دا چې محمد نبي یو پوه انسان ده باید ځان له یو بد اخلاقه مینوال سره نه وای برابر کړی. په هر حال مینوالو ته هم پکار نه ده چې په یو سینیر لوبغاړي پسې چې 45 کاله عمر ولري او افغانستان ته ډیر ویاړونه راوړي وي او په ملي لوبډله کې یو مشر لوبغاړی وي په وړاندې داسې عکس العمل ترسره شي. مینوال باید دا خبره ومني په کومه اندازه چې دوی خفه کیږي له هغه لوبغاړي ډیر خفه کیږي. له لوبې وروسته سمیع الله شینواري خپله مرکه کې جعفر خان ته وویل چې لوبغاړو ماسخوتن ډوډۍ د خفګان د لاسه ونه خوړه. دغه راز د میچ په کنفرانس کې د ګلبدین نایب ژړغونی غږ او اوښلنې سترګې د هر څه ګواهي ورکوي. لوبغاړي خپله ټوله هڅه کوي خو دا چې نتیجه نه ورکوي هغه بیله خبره ده. همدا اتلان دي چې زموږ درې رنګه بیرغ یې په ټولې نړۍ وپېژانده او له 0 او نشت یې کرکټ په دومره کم وخت کې تر دې ځای راورسوه او همدا د افغانانو لپاره لوی افتخار دی. کنځلې کول د ټیټو او بد اخلاقه خلکو کار ده. په لوبغاړو باندې باید انتقاد وشي خو بد رد ویل او کنځلې کول مناسب کار نه دی. تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.